دا اوس ښځه وه ښه دا هم ورته پته وه چې پیراني 15 سپارو کې لفظ کله نشته دی زمونږ ښځو له خو د قرآن د سپارو نومونه هم نه ورځي او راپاسي میرا جسم میری مرضی مردار شکل ته دی وګوره یاره ستا جسم او ستا مرضي وه نو ستا دا مخ به لکه د باران د څپیا کې په رنګې نه وې څپیا که باندې باران وشي دقسې مخ جوړ شي د بعضې ښځو دا دغسې ښځې دي تا له خو د قرآن د سپارو نومونه هم نه درځي مردارې تپوس ترې نه وکړې د قرآن سپارې څو دي نو زه الحمدلله دا خبره به ورځي چې ډېر سپارې دي زه د 5 سپارو نومونه خو واله وی الف لام میم سیقول السفهاء او نور بیا چې کوم نه وسه دا شی تا له خدا نه درځي او ترا پاسې میرا جسم میری مرضی له قرآن خو وایا د قرآن د سپارو نومونه نه درځي تا قرآن ویلی دی قرآن تا ترجمه باندې ویلی دی تا ته پته شته قرآن کې ذکر څه دي نه افسوس صد افسوس نن سړو دین نه دی زده کړی نو هغوی به ښځو د دین څه وښیي دا کوم چې راوتې دي د روډونو باندې دا ښځې دا سړي مو سره دي و چې څنګه مخې هغسې څپېړه وي که نه بجلیګر مولوي صاحب به فرمایل و جته و دیکوتی اوته عنکلوتی و چې د کوم ځای خره وي هملته ودرېږي که نه څنګه چې دا دلاګان دي دا سړي دغسې دا ښځې هم دي که نه چې سړی غیرتي وي سړی دینداره وي والله بالله که د ښځې مخ چېرته پردی سړی وګوري ښه دا ښځې بار راوځي نو که د دې شي خلاف مونږ اواز اوچت نه کو دا اوس سر دوی روچت کړی دی الله دې نه کې داسې وخت به راشي بیا به زمونږ د دې پښتنو په دې کورونو د محلو کې د کلو کې هم دا ښځې بیا راپاسېږي احتجاج به کوي بورکو کې د بورکو نه پس به وګورې بورکې به ایستي بیا به وایي چې میرا جسم میری مرضي نو دا هم خوښه ده که نه ده زمونږ نه ده خوښه چې زمونږ زنانه دې هم دا راپاسي اواز دې ولګوي زمونږ زنانه به دا اواز لګوي زمونږ جسم زمونږ خپل نه دی الله را کړی دی الله چې څنګه غواړي استعمالی دی مونږ به دا خپل جسم د الله په مرضۍ باندې استعمالو الله فرمایي یغضوا من ابصارهم سړو نظرونه ښکته کوي یغضضن من ابصارهن ښځو نظرونه ښکته کوي دا لیبرل ښځې وایي میرا جسم میری مرضي زما سترګې دي په خپله ګورم چې هر سړی پې ګورم هر طرف ته پې ګورم سړي وایي میرا جسم میری مرضي زما سترګې دي زه پې څوک ګورم کومه ښځه پې ګورم څنګه پې ګورم زما مرضي ده الله وایي زما مرضي ده سترګې ستا دي خو ای بنده یغضوا من ابصارهم نظرونه ښکته کا سترګې ستا دي بنده حکم زما دی دوی وایي چې نه سترګې هم زما دي او حکم به هم زه کوم ورته نو الله وایي که دا لیبرل کسان صحیح وایي الله صحیح خبره کوي دا خو د الله په مقابله کې راوتي دا زناور دوی خو الله سره جنګ کوي خپې الله را کړي دي الله وی جماعت ته پیزا مدرسې ته پیزا نیکو مجلسونو ته پیزا دوی وایي چې نه میرا جسم میری مرضي زما خپې دي زه به پیزما کلبونو ته زه به پیزما سلیماګانو ته زه به پیزما میوزیک سنټرو ته زه به پیزما بازارونو ته الله وایي چې بنده ګورې په دې خپو د ګناه زیاته مزه او دی وی چې زمبا نو موږ به د الله منو که د لیبرل کسانو به منو موږ به د الله منو ښه خوله ده زمونږه الله وی په دې خوله ګورې حرامه اونه کې نه پې حرامه وینا وکړې نه پې حرامه اخورې او دوی وی چې میرا جسم میری مرضي زما خوله ده زه پې شراب څکم که د خنزیر غوښه پې خورم کار څه پې کوم نو موږ به د لیبرل کسانو منو که موږ به د الله منو موږ به د الله منو ښه دې به نه منو غوږونه دي الله فرمایي په دې باندې ګوره چېرته غیبت وانهوري دروغ پې وانهوري د چا دروغ بیا شعر کې نورو کسانو سره ګانې پې وانهوري او دوی وایي چې موسیقي روح کی غذا ہے موږ به ګانې اورو چې زړه م خفه شي لږ ځان ته ګانې ولګو ګناه چې انسان کې په زړه کې توروالی پیدا کېږي نفرت د دې ګناه د لرې کولو دپاره بعضې خلک بله ګناه کوي یاره زړه مې ډېر خفه دی راشه یو سګرټی به ولګومه چېرته به کښېنمه یاره ډېر مې زړه خفه دی زه کمره به ځان پسې بنده کړم ځان ته به میوزیک ولګومه ځان نه به پروت یم هغه میوزیک چې واوري 10% غم پې پروت دي چې میوزیک واوري 10% نور شي 20% شي مونږ وایو چې زړه دې خفه وي پریشانی درته راغلې ده الله وکړه الله الله وکړه پیغمبر باندې درود ووایه قرآن تلاوت وکړه لږ
ته ګوره چې الله دې پریشانی ختموي او که دې نه ختموي. نو دین به پخپل هم ازده کوو، کور کې به زنانو ته هم ښایو چې کله مونږ دین ازده کو مونږ به زنانو ته دین ښایو، چې مونږ دین نه دی ازده کړی مونږ به زنانو ته څه دین وښایو. مونږ پخپله اوده یو نو اوده به څه اوده راپاسئ. تاسو ته مخکې ما ویلي دو ملګري دي په یو کمره کې اوده شو، اجد خان اوده او لیاقت به یې اوده. اجد خان لیاقت ته وویلې چې ته راپاسې تهجد وله نو ما به هم راپاسې. ویل ډېره ښه ده چې اذانونه وشو، اذانونه پس دواړه راپاسېدل جمله. نو دی ورته وایي تا خو زه راپا نه سولم. هغه ورته زه به خپله اوده ومنو، زه به خپله اوده وم. مونږ چې دین په خپله نه دی زده کړی مونږ به یې ښځو ته وښایو، مونږ به ښځو ته څه دین وښایو؟ په خپله به دین زده کوو نو د دین مسله به کور کې ښځو ته هم ښایو که نه. ښځه چې دینداره شوې بچی به هم دینداره وي، چې ښځې دینداره نه دي بچی هم نه دینداره کېږي. دقسې لیبرل ښځې به پیدا کېږي، د دې بچي هم ځان سره یې ګوره بوتل وي بله ورځ ګوتو نه یې نیولي وو، بینر یې نیولي دي. دا جنکۍ دا وړې ماشومان دې راغټېږي او د دې جنکو نه بیا زړې جورابې جوړې شي نو بیا دغه وړې ماشومان دې راپاسېږي دوی هم د اواز کې میرا جسم میری مرضي که نه. او چې کله تا په خپل کور کې شري پرده لاګو کړي وي، ښځه دې بار اوځي او هغې جرابې په خپو کړي وي، لاسونه دې دستانې وي، غټه بورکې اچولې وي، په لاره کې پردو سړو ته نه ګوري، په موبایل باندې پردو سړو سره ګپونه نه ولي. نو چې ستا دا وړوکی نسل دی په کور کې راغټېږي دوی به هم د مور نه دقسې صحیح اصول زده کوي، دوی به هم پرده زده کوي. او که داسې نه وي بیا به دا حالت پیدا کېږي. ښه بله ورځ یوسف جان یو انټرویو کړې وه، یوه جینۍ وه د 14 کالو او خپله مور یې ایښتې وه، موبایل باندې چا سره خبرې کولې او مور یې منې کوله، و د شا طرف نه مور باندې ګزار وکړو د تمانچې، یو ډز یې پې وکړو، مور یې ور منډه که راوینیوه چې مه کوه لورې په دې کې مور یې ولګېده مه کوه داسې بار مه وځه. هغه وته وایي بیا مې د مور په دې مرۍ باندې وایي لاس کې خو زور مې کو، مور مې چې کم دی مړه کوئ نیولې وه. دې حد ته بیا ورسېږي خبرې. الحمدلله زمونږ په کورونو کې دینداري پرته ده، زمونږ وړې وړې ماشومان هم چېرته مور ته اوچت نشي کتی پاتې لا دا خبره ته به مور ګزار کې، زنانه ذاتې ورته ګزار کې جوړېږي دا خبرې. ولې چې کور کې پلار هم ځان نه کلکلا خان جوړ کړی، برې ته تا وایي هلته مې وویشتو دلته مې وویشتو داسې مې وکړو هغسې مې وکړو او نور هېڅ هم نه یې کړي، چېرته یې په پیشو په لکۍ باندې خپه هم نه ایښي، ځان نه د اوچ شیخ جوړ کړی، تمانچې ورسره ډز 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 تمانچې ډزار کوي، ماشومان هم دا ډزار ګوري. کور کې چې دیني ماحول وي ماشومان به هم دینداره وي، چې په کور کې دیني ماحول نه وي که نه والله بالله دغه لږ ماشومان دي سنه الف باتا وایي بیا به دام نه وایي بیا به بل څه وایي. زمونږ د کورونه چې ماشومان نوځي الحمدلله کلمه وایي، الف باتا سا وایي، نعتونه وایي. بعضې کورونه وګوره هغې نه چې ماشوم راوځي ډیلاکونه ولي ماشوم ځان کوږ را کوږ کي ګانې وایي او پلار هم لا وخاندي زما بچی ډېر ښایسته ډیلاک ولي، خدای دې تباه و برباد کا. ستا بچی ډیلاکونه ولي دغه بچی سبا ستا ګریوان ته لاس در واچوي که نه او راودې نیسي او د خاورو کې دې ومږي که نه نو دې بچي ته چې کوم دی ګینټې اچول پکار دي. سړي زوی سړیتوب کار دی وکړو دې پلار سره. همدې بېغیرته پلار تا ته دین نه دی ښولی، تا ته دا ښولي بچیا یو پنسه اوچته که او بله ښکته که او کوږ ګرځه او دا تمانچه واچوه او دا وکړه. دا د خندا خبرې نه دي. دې باندې لږ سوچ وکړو چې زموږ ماشومان دې حد ته ولې ورسېده. دقه ماشومان دي سبا دوی چې راغټېږي دوی هم دا کوي، ډز ډز سوی سړی ایښتی جنګ یې وله راوړی مړی وکړي بیا کور پرې دې لاړ شي چېرته پروت بل ځای کې. ته چې ماشوم له تمانچه په لاس کې ورکې، ماشوم له قلم په لاس کې ورکې، بچی دا واله لاړ شه سکول له مدرسې ته لاړ شه. چې د ماشوم په لاس کې سګرټ وګورې دا تېنه واله ماتې کړو دا ګوتې واله ماتې که وایي په دې ګوتو کې چې کوم دی مسواک نیسه. دا ښه ده که نه ده؟ تربیت ورکول پکار دي. داسې قسمه مردارې ښځې به بیا نه پیدا کېږي چې میرا جسم و میری مردي.
دا شی ورو هوا نیسي ګورئ څه وخت مخکې دا راوتې وې علما د دې خلاف پاڅېدل اوازونه یې وکړه بعضې خلک د علماو خلاف شو علماو له څه پکار دي نو مونږ وایو چې علما د خپل کور فکر نه دی وړي الحمدلله د هغوی کورونه آباد دي خو هغوی ګوره ستا د کور فکر وړي دي یو ټایم به راځي چې به ته به دې مولیانو پسې راځې مولي صاحب کور حالت مې ډېر خراب دی ګورې تعویز راله وکړه راسه لږ دم راکره وکړه ولې دا کره دم وکړم لور مې خبره نه مني لور راته نیغېږي زوی راته نیغېږي دې حد ته چې خبره رسي نو اوس نه علماو ته پته چې دا حالت جوړېږي ګورې دا حالت اوس نه خلک منې کوي مه کوئ داسې کارونه مه کوئ سوال درته کوو داسې کارونه مه کوئ چې کم خلک یې کوي مخې ته ودرېږه چې وروره مه کوه داسې ګورې دا حرکت مه کوه د خپلو بچو ته دین وښایه پرده ورته وښایه حیا ورته وښایه تا بچو ته ښودلي څه دي چې کور کې دین وي کور کې شریف پرده وي کور کې د دین تعلیم کېږي بیا به ښځې په له لعب باندې خپل مال نه لګوي ښځې به لباس د شریعت مطابق اچوي او چې په کور کې دین نه وي لباس به هم د شریعت نه خلاف وي مال به هم په غلط ځای باندې لګي